السلام علیکم، زه یم تاسو ورور تاسو ملګری حنیف الله یم. یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شو حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. نن ما تاسو ته ښکلې شان ویډیو راوړې ده چې موبایل کې موږ خپل د انټرنیټ سپیډ څنګه تیزوو. که تاسو په خپل موبایل کې انټرنیټ استعمالوئ، که هغه په جیز سیم وي او په ټینار وي او که په زوم وي او که په یوفون وي او که په وارد وي او که په هر یو سیم باندې تاسو انټرنیټ په خپل موبایل کې د انټرنیټ استعمالو، نو دا مونږ بالکل څنګه تیزوو، د دې سپیډ به مونږ څنګه تیزوو. او یا تاسو په موبایل کې په نت استعمالوئ او د وای فای په ذریعه نت استعمالوئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د انټرنیټ سپیډ طریقه ښیم. نو دا به تاسو څنګه د انټرنیټ سپیډ تیزوئ موبایل کې. نو زمونږ په چینل کې نوی، زمونږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې به ګنټې نشان باندې کلیک والئ او په آل باندې کلیک والئ چې زمونږ نوی ویډیو تاسو ته اول ورسیږي. نو ډېر ټایم ونه ضایع کوم او ځم د ویډیو په طرف. او زمونږ د ویډیو تاسو سکیپ کوئ مو او زمونږ د ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ، نو تاسو به ډېر څه زده کړئ. نو تاسو به راشئ خپل موبایل کې خپل پلی سټور، تاسو به له پاسه سرچ ورکئ DNS چانجر. تاسو چې دا کم ورکو نو تاسو ته بالکل داسې انټرفیس راشي. نو تاسو په دې ایپ باندې کلیک والئ، دا ما سره آلریډي انسټال دی. نو موږ به په دې اوپن باندې کلیک وکړو. نو تاسو چې کله هم دا انسټالوئ نو اول به دا د پلی سټور نه انسټال کړئ. نو تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. کله چې تاسو ته داسې انټرفیس راغی نو تاسو په لاندې په ایکسپټ باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په ایکسپټ باندې کلیک واخلئ، کله چې تاسو ته داسې انټرفیس راغی نو تاسو ته بالکل بیا په دې سٹارټ باندې به تاسو کلیک واخلئ، داسې مخامخ یو انټرفیس راشي. ما سره په خپل موبایل کې اوس 4G ده او بعضې داسې موبایل چې هغه انټرنیټ بالکل سلو وي، تاسو به بالکل زموږ د ویډیو کتئ شئ. تاسو ته به زه دا طریقه ښیم، تاسو به خو په اسانه زده کړئ. ګوګل DNS باندې به کلیک والئ. کله تاسو په دې باندې کلیک ووست نو تاسو ته به بالکل داسې انټرفیس راشي. کله چې تاسو دلته ګوګل DNS بالکل داسې کنیکټ کو نو بیا به تاسو راشئ لاندې DNS1 دی او DNS2 دی. تاسو دا کتئ شئ DNS1 دی DNS2 دی. نو تاسو ته بالکل بیا داسې انټرفیس راشي. نو تاسو به لاندې راشئ، په دې سټارټ باندې به کلیک والئ. کله چې تاسو په سټارټ باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو په دې سټارټ باندې کلیک واخلئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو به دې بالکل په دې اوکې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته بیا داسې انټرفیس راشي. دا به بالکل موږ سره کنیکټ شو. تاسو بیا لاندې په دې سپیډ ټیسټ باندې کلیک والئ. کله تاسو په دې سپیډ ټیسټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو چې کله هم تاسو ته داسې انټرفیس راغی نو تاسو چې کله هم بیا په موبایل کې فیسبوک کولوئ یا مطلب بل داسې براوزر کولوئ نو بالکل تاسو هغه کولولی شئ. نو تاسو به راشئ داسې یو براوزر به کولو کوئ. زه فیسبوک کولوم. کله چې ما فیسبوک کولوم بالکل په اسانه باندې ښه هر شي کار کوي. دا ګورئ تاسو کتئ شئ، تاسو ته هر شي بالکل په اسانه راځي. تاسو د انټرنیټ کم سپیډ چې دی بالکل په تیزۍ شو، بالکل ښه برابر کار وکړي بیا تاسو سره. امید ساتم چې زموږ د ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي او که زموږ د ویډیو ستاسو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او لایک ول لازمي ورکړئ او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوا کې به ګنټې نشان باندې کلیک والئ او په آل باندې کلیک والئ چې زموږ نوی ویډیو تاسو ته اول ورسیږي. والسلام.